د خوست ولایت تڼیو ولسوالۍ د ورجلې سیمې کروماټ ډبرو کان د پروسس فابریکې پرانیستې او د چارو پیل مراسم. یاده فابریکه چې د شرق نفرایټ او یلمون ګروپ شرکت له لورې جوړه شوې څه باندې 60 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی چې د ورځې تر 100 ټنه پورې د کروماټ ډبرو د پروسس ظرفیت به ولري او تر 300 پورې کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه هم پکې برابره شي. د شرق نفرایټ او یلمون ګروپ د معدنیاتو پروسس فابریکې مسؤلینو د اسلامي امارت له مشرانو مننه وکړه چې د شرکتونو لپاره هر ډول امکانات برابر کړي دي. د دوی په وینا د اسلامي امارت له راتګ مخکې به د هیواد قانونو څخه بیلابیل ډوله مواد په غیر قانوني ډول نورو هیوادونو ته قاچاق کېدل چې ګټه به یې د یو څو شخصي کسانو جوبونو ته تلله. دوی دغه راز په نورو سرمایه‌دارانو هم غږ وکړ چې اوس وخت هیواد د هر ډول سرمایه ګذارۍ لپاره مساعد شوی او باید چې د هیواد آبادۍ کې سره راټول په ګډه کار وکړي. او زموږ دغه خام مواد د نورو ګاونډي هیوادو ته تله هغوی بیا دغه پروسس هلته په خپلو هیوادو کې په خپل نوم نورو خارجي هیوادونو ته صادرول. نو خوشبختانه په خوست ولایت کې دا لومړی ځل ده چې دغسې یو فابریکه فعالیت آغاز کوي او دغسې خدمات وړاندې کوي. په دغه فابریکه کې 2 شفته کاریګر کار کوي، د ورځې او د شپې، او د شپې د ورځې 100 ټنه په اندازه باندې موږ پروسس کوو. ما تاجران میتونیم که به این سر افغانستان و به سر افغانستان خدمات بدیم و یک زمینه بسیار خوب مهیا شده که ما میتونیم سرمایه گذاری بکنیم و یک نتیجه خوب بده. ما مستقیم شاید بیشتر از 100 نفر و غیر مستقیم بیشتر از 300 نفر ما اینجا کارمند می داشته باشیم. ما تصمیم ما به 3 ماه بعد آینده ای است که از مقامات خواهش میکنیم که ما یک ماشینری کلان مییم که روزانه 1000 تن پروسس بکنن به سطح ولایت. د خوست ولایت سیمه مسؤلینو هم ویل چې د اسلامي امارت پر راتګ سره د هیواد ټول قانونه خوندي او د افغانانو له لوري د پروسس وروسته د هیواد آبادۍ کې لګول کیږي. دوی زیاتوله چې ولایتي اداره د خپلو مشرانو په هدایت سره ټولو پانګوالو ته د هیواد آبادۍ په خاطر د هر ډول مرستې ډاډ ورکوي. الحمدلله د اسلامي امارت پر راتګ سره د اسلامي امارت ټول امنیتي ځواکونه د معادنو په ناقانون ډول قاچاق ته پوره متوجه دي او په هر ځای کې د دوی ناقانونه قاچاق په کلکه باندې مخه نیولې ده. د اسلامي امارت ټول امنیتي ځواکونه په دې برخه کې پوره هماهنګي لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د قیمتي معادن خارج هیوادو ته په ناقانونه توګه باندې قاچاق کړي. دا چې موږ یو 3 قراردادونه ماسواد دي نه د ګربز ولسوالۍ کې 2 قراردادونه، یو د زیزی میدان ولسوالۍ کې د کرومایټ قراردادونه لرو. ان شاء الله وزارت مقام سره په هماهنګي کې یو وزارت مقام په پلان کې لري چې د سروې لپاره یو مجهز ټیم راولېږي او دلته سروې وشي او دغه شته معدنونه چې دلته موجود دي په اکثرو ولسوالیو کې دا به هم ان شاء الله په قرارداد ورکړل شي. دا یادولو ده چې د خوست قانون ریاست مسؤلینو په وینا نږدې وختونو کې به د یاد ولایت شمال 2 منده ولسوالۍ د سرو زرو کان هم په قرارداد ورکړي چې ورسره به د دولت عواید زیات او ګڼ شمېر خلکو ته به د کار زمینه هم پکې برابره شي.